چې یو ګناه باندې یو سړی ګیر کړي نو د هغه سړي نه ته ویډیو وکړې هغه ویډیو نشر کړي نو صحیح ده یو دغه انسان ګناه کړي خو دا انسان عزت لري هغه به اولاد لري هغه به ورونه لري هغه به پلار لري هغه به قوم لري بې عزته کول دا په مسلمان باندې حرام ده ګناه یې کړې یو سړي زنا وکړله په شرعه کې هغه ته څوک شته خپله سزا ورته معلومه ده ته چې له هغه نه ویډیو وکړې او په داسې یو حالت کې ویډیو تېر نه وکړې چې هغه میډیات کې نشر کړې نو یو خو دې دغه سړي هغه حتک وکړه دا هم دغه مجرم هم د ګناه څوک سو مرتکب سو او څوک هم د ګناه مرتکب سو دا چا چې ویډیو کړی دی هم د ځکه هغه هم فرض پرېښود هغه هم فرض هغه هم مرتکب د حرام اوس هغه چا چې ویډیو کړی هغه سړی باید محکمه کړل سي لکه څنګه چې هغه زندان ته ویوړل کېږي دا هم زندان ته ویوړل سي طالبانو ورونو دا نږدې ورځو کې د هرات په ولایت کې یوه پېښه وسوه تاسې ډېر به خبر یې لیدلي به مو یې طالبانو یعنې تقریبا مسلمانان یعنې ما نه بیخي ډېرو مجاهدینو پوښتنه وکړه د مختلفو ولایتونو نه چې دا اسلام کې روا ده طالبانو دا اوس هم شته که نه طالبانو چې بعضې خو داسې په دې ټولنه کې نااهله انسانان شته ده چې همغه د بې حیایي عکس دی په خپل فیسبوک باندې دغسې لګولی وي هغه وضعیت باندې لګولی طالبانو دا د انسان څومره لویه بېعزتي ده نو طالبانو ورونو صحیح ده زنا یې وکړله سړي هم زنا وکړله ښځې هم زنا وکړله وایه زه د الله حکم رجم و که حد دواړه بې باندې عملي کړه دا د الله حکم د بې عملي که دا ملت په دې باندې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي اوس مثلا دا خو داسې یوه ټولنه ده د افغانستان داسې زهرجنه ټولنه ده چې په دا یوه ویډیو باندې ټول خاندان وژل کېږي که نه وژل کېږي اوس مثلا هلته تاسې به هغه ویډیو لیدلي طالبانو کله چې ویډیو وکړل هغه سړي نو هر څنګه چې ګناه یې کړې طالبانو مسلمان ده مسلمان نه ګناه کېږي باعث اسلمي رضی الله عنه چې زنا کړې و رسول الله ته راغی صلی الله علیه وسلم جنازه یې پرې وکړله طالبانو مسلمان و وی دومره غټه توبه یې وویستله که دا توبه یې د ټولې مدینې په خلکو باندې تقسیم کړي ورته وبرسېږي دومره غټه توبه یې ویستله هغه به اولاد لري هغه به ورونه لري هغه به پلار لري هغه به قوم لري ټول قوم دی ځکه افغانستان دا ټولنه داسې ده د یوه سړي له ګناه سره ټول قوم څنګه کېږي ټول قوم بدنامه کېږي ذلیل کېږي د یوې ښځې پلار لري مور لري ورونه لري خاندان لري دا داسې یوه ټولنه ده د افغانستان په ټولنه کې چې د دې ټولنې سره ټول انسانان په مځکه باندې ننوځي ټول قوم ته بدنامي رسېږي طالبانو ورونو خو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اسلام کې به نه ته چاته ضرر رسوي نه به تا ته څوک ضرر رسوي تاسې ورسئ اوس که دا د هرات ولایت چې د هر ولایت خو دا پېښه هلته هغه شوې ده چې دا اوس تاسې هلته ورسئ پوښتنه وکړئ چې هغه قوم به څه رقم دی هغه د ښځې قوم به څنګه یو د سړي قوم به طالبانو په کوم حالت باندې الله دې په مسلمانانو رحم صحیح ده ګناه یې وکړه شرعه کې خپل قوانین شته ده که دا هر چا دا ویډیو کړي طالبانو ورونو باید دا سړی هم محکمه شي ځکه دم قومونو ته انسانانو هتک کړی ده علامه ابن حجر طالبانو دلته په الزواجر کې یو عنوان کړي چې د مسلمان هتک د مسلمان هغه عزت ماتول دا ګناه کبیره ده نو مرتکب د ګناه کبیرې ته دلته مثبت وزارت باید دوی ته هم څوک ورکړي هغه دې که رجم وي رجم دي کړي او که بل حکم وي بل حکم دي کړي چې چا دا ویډیو کړې ده د هغوی کور صحیح ده ته که د امر بالمعروف ولی که ته عادي سړی ویډیو دې کړې ده که هر څوک یې دا سړی دې پیدا سي ولې دې بیا دې چې وکړه نشر کوله دې ولې ولې دا طالبانو نه تنها دلته دا د سره زده کوي که یو څوک مو په ګناه ولیده ګناه یې وکړله نو د ثبوت دپاره د ویډیو تېر نه وکړه ویې ساته هلته یې ور وښیې نو نشر کوې ولې دا د مسلمان بې عزتي د طالبانو د مسلمانانو بې عزتي مه کوئ حتی او د یو چا حرمت و احترام ساتل دا په اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولقد کرمنا بني آدم ما بني آدم ډېر عزتمند پیدا کړی د عزت یې وساتیه نو طالبان